لزرو پورې القاعده او جبهه النصر مجاهدین شهیدان کړه او په افغانستان کې 3 پورې د امارت مجاهدین شهیدان کړه. ملي اردو څوک لسم نه دی وژلي. په جلال آباد کې خو ماته معلوم دي 2000 مجاهدین شهیدان شوي د امارت او 10 ملي اردو والے نه دی مړ کړي. که چېرته کم یو وژلی هغه هم د نوم د جوړولو دپاره. نو هلته یو علاقه ده پچیر ورته وایي، زموږ علاقه ده. دې پچیر کې چې مجاهدین وخت په وخت به داعش پې حمله کوله. اوس هلته اربکیان دي، ورته ورګوري هم هغې طرف ته. نو یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. د مسلمانانو په خلاف جنگیږي او کافرانو ته ملا ماته ده. یو علامه ده. دویم علامه په مسلم شریف کتاب الزکات باب ذکر الخوارج دې ځای کې یو لوی حدیث دی، خو دا یو علامه د خوارجو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده. مشمر الازار، پیڅې به ډېرې اوچتې، مبالغه به کوي.